شیر خدا وته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په جنگ احد کې وی زمال خپل مور زمرینو می خو د زمری نو د زمریانو په شان به جنگیده په جنگ احد کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو باندې لږ تکلیف راغی د کافرو د طرف نه هغه 50 کسه غونډه باندې کینولی او هغه لاړل پاسې دل کافر واپس راغل پاغیر او قتل او په مسلمانانو حمله وکړه او مسلمانان او یا کسه شهیدان شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غاخونه مبارک مخ مبارک زخمی شو او مسلمانان ډیر زیات په تکلیف کې او بیا یو بل تکلیف پکې جوړ تکلیف دا جوړ یو صحابي مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه کرام تقریبا 3 یو د امام حسین رضی الله تعالی عنہ شکل دا د پیغمبر علی السلام پشانو دا غټولي اداګانی د نیکه پشانوي ناستا ولاړه شکل دا د تقریبا د پیغمبر علی السلام پشانو او یو بل صحابي دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ حضرت جبريل چې براته هغه داغه په شکل باندې راته داغه شکل پیغمبر علیه السلام سره ملا جوړو او یو دا بل صحابي دی مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ داغه شکل د پیغمبر علیه السلام صحابه قتلوا کس پروت دی چې وی قتل وته دا پیغمبر علیه السلام چونکه جنگ کې خو مخ باندې خورم وی او ویني او ګډوډ دا غدا شک راغی چې دا پیغمبر علیه السلام چې دا شهید شوی او هغه مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پروت بس هغه سړی چغه کړی چغه کړی نور مسلمانانو چې قتل هغه چغه کړی چې پیغمبر علیه السلام خو شهید شو دا غوی جون خو پیغمبر علیه السلام د پاره دا سترګې هغه خو چې دا سترګې وختینو د دوه جهانو د سردار د پاره وختي چې دی په ګورو نو چې پیغمبر علی السلام پاتې نشو او اسیم چې جنگ کې کمانډر لاړ شي نو د لاندې فوجانو خپې وخويږي نو بس مسلمانان ډیر پریشان شو هغه سره هغه مخ کې حمله سره دومره نو پریشان شوی لکه د پیغمبر علی السلام چې اوریدل چې هغه شهید شوی دی بس دې سره ډیر حوصله خراب خو چې بیا تحقیق وشو اخو پیغمبر علیه السلام نو پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ورله چې مسلمانان خو منډي وای چې هغه شهید شو پیغمبر علیه السلام چغه کړی چې زبلته مرازه راتو شو تی مسلمانان هر طرف نه راتو شو نو روایتو کې راځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مخامخ وتولار د یو طرف نه د کافر یو حمله رااله ډیره خطرناکه پیغمبر علیہ السلام د مرګ خطر شو چې دا خلک په غزار کوي او وجنی وي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته مخامخ خدرت او هغه دسته د کافرو چې هغه واپس بیا چې وکتل د بل طرف نه خلک را روانو کافر د بل طرف نه په حمله وکړه هغه د دفاع وکړه د بل طرف نه یو څو دغه مسلسل حمله په شي پیغمبر علیہ السلام باندې او هغه د دفاع نو حضرت جبريل راغ د اسمان نه پیغمبر علیه السلام ته وای د حضرت علی تعریف وکړ وی ډیر ناشنا مقابله وکړه د کافر نو پیغمبر علیه السلام فرمایل انه مني وانا منها حضرت علی زده حضرت علی نیم او حضرت علی زمانه دی دا الفاظ پیغمبر علیہ السلام دا حضرت علی په صفت کې فرمای نو حضرت جبريل وتوی وانا منکما او یا رسول الله زستاسو د دوانو نعمت دا د حضرت علی او لوی مقام د پیغمبر علیہ السلام فرمایل زده علم در ز علم کورما او حضرت علی دروازه ده ډیر صفاتونه پیغمبر علیه السلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کړی په غزوه خیبر چې دینو دا مشهوره غزا شوې ده په غزوه خیبر کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شجاعت او بهادری دا یو مثالی و یو قلا و دا مرحب پکې واغې مشرو او هغه مرحب سره مقابله هغه قلا ډیر وزي هغه نفته کېده بیا
الله د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې فتح کړه او دا هغه دروازه ما تکړه او مرحب سره لومبه مقابله هغه بهادر انسان یو يهودي هغه مقابله ډیره ګرانه و هغه سره مقابله هغه د پاره پړومبي ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ میدان ته وروت او هغه باندې حمله وکړه او هغه نو خیبر یادی کی په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې چې خیبر چا فتح کړو هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فتح کړو اگر چې ډیر صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه خدا دا چې نسبت دا هغه فتح هغه خدای پاک حضرت علی ته کړی دی ټول دنیا یادای چې خیبر حضرت علی فتح کړی دا دغه د بهادرۍ واقعات دي او ډیر یو بهادر انسان الله والا او دغه به فرمایل میدان کې به کافر وته وي مال خپل مور نوم چې دین او هغه شیر خود حیدر ماته زمری نو بس یقیني زمری او حمله به کوله نو داسې حمله به کوله چې کافر به یریدل او خرابول نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مجلس کې وی زمام درې سيزونه ډېر زیات خوختي یو مهمان نوازی ډېر خوخنه او بل می په سخته ګرمه کې روزي ډېر خوخي دي او بل په میدان جهاد کې جنگ کول دا زما مشغله ده زما دا ډېر زیات خوخه ده په دغه مجلس کې دا خلفای راشدین دي دا د پیغمبر علی السلام څلور یاران هر یو خپل هغه خوخه یاد کړه چې زما دا خوختي چې د خلفای راشدین د خپل قصه ختم کړه حضرت جبرائیل امین را کوشو د اسمان نه حضرت جبرائیل علیه السلام او درې مجلس کې یا رسول الله ستاسو دغه درې خبره خوخي یا رسول الله زمام یو درې خبره خوخي دي بیا دا غي نرستو حضرت جبرئیل خپل خوخه بیانای چې زما کوم سيزونه خوختي ان شاء الله غي باندې بر رواني جمله خبره کو